د لوبې له ځنډېدو وروسته افغانان په لوبغالي کې څه کوي؟ ICC هم ورته حیرانه ده. د 19 کلنو کم عمره ځوانان په نړیوال جام کې نن د افغانستان او کاناډا 19 کلنو ډلو لوبه ده، خو دغه لوبه د میدان د لوندوالي له امله ځنډېدلې ده او لا معلومات نشته چې څه وخت به پیل شي. خو افغان لوبغاړي چې په میدان کې د لوبې د پیلېدو په تمه دي، د ساتیرۍ لپاره یې داسې څه پیل کړي چې د کرکټ نړیواله شورا هم ورته حیرانه ده. د ICC د نړیوال جام له ټویټر څخه یوه ویډیو خپره شوې ده چې دغه ویډیو دوی په ډسکرپشن کې لیکلي دي او له خلکو پوښتنه کړې ده چې آیا کله مو په کرکټ کې داسې څه لیدلي دي چې یوه لوبډله د باران له امله د لوبې ځنډېدل داسې تیر کړي لکه افغانستان یې چې کوي. د افغانستان او کاناډا لوبه ځنډېدلې ده، اوس افغان ځوانان په میدان کې اتڼ کوي. افغان ځوانان چې نن د کاناډا پر وړاندې په خپله ګروپي لوبه کې وروستۍ لوبه ترسره کوي، دغه لوبه لا هم نه ده پیل شوې، نو د وخت نه په استفادې سره افغان ځوانان لوبغالي ته کوز شوي دي او هلته یې خوندور اتڼ پیل کړی دی. د یادولو ده چې افغانستان په 19 کلنو نړیوال جام کې په ډي ګروپ کې قرار لري چې خپله لومړۍ لوبه یې له کوربه سویلي افریقا څخه وګټله، دویمه لوبه یې بیا له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او دریمه لوبه یې له کاناډا سره ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د 2 لوبو له ګټلو سره بل پړاو ته لار پیدا کړه چې د راتلونکي پړاو د لوبو په اړه به هم ICC ډېر ژر معلومات خپاره کړي.